سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. امید ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو دوستانو سره شریک کړئ. له دې کانال څخه پښتو ریښتینې کیسې او په دري ژبه ریښتینې واقعي داستانونه خپریږي. نننۍ کیسه له دې ځای څخه پیل کیږي. خپل ځان څخه مې کرکه کیږي. 3 ځلې طلاقه شوې یمه. دې ټول خپلوانو منځ کې زه ډېره ښکلې یمه او په خپلو خپلوانو کې توربخته هم زه یمه. مور مې معلمه وه او پلار مې ملي امنیت کې مامور و. موږ 5 خویندې یو او 2 مې ورونه دي. زما مستعار نوم رینا ده. زما قد جګ رنګ مې سپین، نرۍ پوزه، تور ویښتان لرمه. سترګې مې ډېرې غټې غټې دي، د غرڅه په شان. کله چې زه کوچنۍ ومه، مور سره مې مکتب ته تلمه. اداره کې معلمین را سره خبرې کول. زه ډېر با جرأته هم ومه. د عمر په تېرېدو سره زه مکتب کې شامل سومه. کله چې 9م صنف ته ورسېدمه، خواستګاران راتګ شروع سو. پلار او مور مې د نه جواب ورکول. زما خالاګان هر یو غوښته چې زه یې د انګور شمه. مور مې ویل که یو خور ته مې ورکړم بل رانه خفه کېږي. ښه به دا وي چې یو ته یې نه ورکومه. غواړم لور مې بېګانه کې واده کړم. پلار مې یوه همه درلوده. له پخوا څخه جرمني کې ژوند کوه. ډېر مالدار هم و. د ګرمي موسم کې کابل ته په چکر راغی. کله چې مونږ کره راغله، زه یې ولیدلمه. خوښه یې شومه. زما د پلار څخه زه یې خواستګاري کړمه. پلار مې خپل همه ته ویل چې لور مې د ورکولو نه ده. هر وخت چې د 25 کالو شو بیا ګورو، اوس یې نه ورکوم. زما د پلار عمه لاړه. کله چې کاکاګان مې همګان مې خبر شو، راغی زمونږ کره. پلار ته مې ویل تا ولې عمه ته رات جواب ورکړی؟ د عمه څخه ښه کورنۍ نشي پیدا کولی. لور دې آرامه کېږي. هر یو د عمه د کور صفت یې کول. زما مور او پلار هم مشوره وکړه چې ټول صفت کوي، راځه رینا ورکوو. خو زه یې نامزاده کړمه. زما شیریني خوري د کابل په یو شاندار هوټل کې ونیو. ډېر طلا یې راته اخیستي وو. هره جوړه جامې سره بیل طلا یې اخیستي وو. کمربند، د طلا تاج، 100 رقمه سیټ، 100 درجن د بنګړیو. لنډه خبره 3 کیلو څخه ډېر طلا یې اخیستي وو راته. یو هفته کې هم شیریني خوري وکړه، هم واده یې ونیو. زما د پلار همه ویل چې مونږ د واده شپې ته درځو، ځکه مونږ په شرکت کې لږ څه مشکل پیدا سوی. زما زوی دوبۍ کې پاتې. د واده شپې ته ځان رسوو. نامزاد مې هم همدغه خبره کوو. نامزاد مې د واده په شپه مستقیم آرایشګاه ته راغی. نامزاد مې د څېرې څخه ښکلی هلک و. زه هم خوشحاله سومه چې شکر ښه ښکلی هلک ده. خپلو عکسو سره ډېر توپیر نه لري. د واده شپه سهار شو. ټوله شپه په ګډا تېر شو. د هلکانو د ګډا تیم یې راوستی و، هم د جنکو د ګډا تیم. مونږ په عامیانه خبره رقاصې یې راوستي وو. د هوټل څخه مستقیم میدان ته لاړو. پرواز ترکیې ته و او ترکیې څخه جرمني ته تلو. ما خپل نامزاد څخه پوښتنه وکړه چې ستا کاروبار دوبۍ کې ده، ولې ترانزیت ترکیې ته دې نیولی؟ دوبۍ ته تلو، ستا کار مې لیدل. هغه راته ویل بیا ځو، ولې وارخطا یې؟ خاوند مې غلی و. تر څو ما پوښتنه نه کوو هغه خبرې نه کول. ما خپل ځان سره سوچ وکړه چې ولې خبرې نه کوي.
بیا مې ویل ځان سره مثبت سوچ وکړئ لیونۍ. خو ورسېدو جرمني ته. کور ته لاړو. ډېر ستومانه وو. یوه شپه د واده او بله د لارې ستوماني. لاړمه د خوب کوټې ته. خاوند مې صفي نومېده. هغه لاړ تشناب ته. د تشناب څخه ووته، پرته له کومه خبره ویده شو. سبا 12 بجې ویښ شو له خوبه. زما زړه ډېر تنګ شو. ووتلمه بیرون. اشپزخانې ته لاړمه. په دې وخت کې خواښې مې صفي ویښ کړه. صفي حمام راغی سالون ته. لیور مې ویل تاسې ډوډۍ وخورئ موږ ځو. لاړو. شپې ډېر ناوخت شو. زه لاړم خپل کوټې ته چې غږ راغی صفي دوی راغی. صفي سالون ته لاړ نه، مستقیم دننه شو کوټې ته. کله چې دننه شو مستقیم تخت خواته راغی او ما څخه وغوښته چې کمیس مې لرې کړم. ما ورته نه ویل. د نه ویلو سره رنګ یې سور شو، غاښونه یې چیچل. زه ویرېدمه. پرته له دې چې یوه کلمه ووایي راسره اړیکه ونیول. ما چې څه ویل خپل لاس سره ضربه یې وهل. کله چې نیم ساعت همداسې ویښ وو بیا ویده شو. ما داسې ژړل تر سهاره مې ژړلي او صفي خوبونه یې کول. هغه وخت کې یوازې اسکایپ و چې کمپیوټر کې مو وصل کول، مور سره مې خبرې کول. کله چې سهار شو مور ته مې زنګ وهلی نه شومه، ځکه آزاد شماره مې نه درلوده موبایل چې زنګ ووهم. اسکایپ کې مې چې کله خبرې کول مور سره ټول به ناست وو. فکر مې وکړه چې څنګه دغه مشکل خپل مور ته ووایمه. نور هره شپه صفي سره ماښام سر کېښوده او سهار پاڅېده. یو هفته همداسې تېر شو. بله ورځ زما د خواښې خور د بل ښار څخه زموږ کره راغی مبارکي لپاره. هغه سره انګور هم وه. کله چې هغوی راغی زه یې هغوی سره یوازې نه پرېښودمه، یو کس به په پیره کوه. هغوی یو هفته پاتې شو. زما د خاله خوشو انګور کوشش کوو چې ما ته څه ووایي. زما خواښې او اندرور وخت نه ورکوو. خو بدبختانه ووایم که خوشبختانه ووایم زما پر خاله خوشو حمله راغی او ټول ورخطا شو. شفاخانې ته لاړ. د خاله خوشو انګور مې ما سره یوازې پاتې شو. راته یې ویل ته صفي سره په یوه کوټې کې ویده کېږې؟ ما ویل هو. هغه ویل الله مه ویده کېږه، خفه کوي دې. ما ویل ولې؟ صفي سره ماښام څملي او سهار 10 بجې پاڅېږي. ویل د خوب ګولۍ ورکوي صفي ته، که د خوب ګولۍ ورنه کړي نه ویده کېږي. ما ته یې ویل مقصد په ځان ډېر پام کوه. ما ویل چې شاید دروغ ووایي. صفي دومره لیونۍ هم نه ده. شکر خاله خوشو مې روغه شوه او هغوی لاړ خپل کور ته. همداسې یو میاشت مې تېر کړه. په یو میاشت کې یو ځل ما سره اړیکه ونیو، هغه هم دویمه شپه. نور به صفي ویده کېده او زه ویښه پاتې کېدم. فکرونه مې کول تر څو یو شپه صفي ویده نه شو. هر شی یې لرې اچول. ما خواته به هم منډې وهل او زه تشناب ته دننه کېدمه. تر سهار همداسې وکړه. بله ورځ ځان سره مې سوچ وکړ چې یوه لار لرمه، کابل ته لاړه شمه. مور ته مې ویل خفه شوې یمه. پلار ته مې وویل چې خواښې ما ولیږي. خواښې مې ویل اوس نه. پلار مې ویل ولې؟ زه ورته ټکټ اخلمه. ولې نه؟ د څه لپاره؟ لور مې یوازې ده. پرېږده یو ځلې راشي تر څو بیا کرار عادت وکړي. خواښې مې پلار ته مې څه نه شو ویلی، ځکه دغه ټول شرطونه یې ایښی و. زما پلار ټکټ یې واخیسته.
یو هفته وروسته پرواز و په دې یو هفته کې سفیر راته معلوم شو چې ډیر مشکل لري که د خوب ګولۍ نه خوري ټولو ته ضرر رسوي. ما یو هفته په ویښه ورسره تیر کړل. بله ورځ د پرواز ورځ ورسېده. لاړم میدان ته. ډیر نورمال مې ځان نیولی و چې خواښې مې پوی نشي. په طیاره کې چې کېناستم تر کابله مې وژړل. زما مور و پلار خویندې ټول میدان ته راغلي وو. زه یې ونه پیژندلمه. دومره مې تغییر کړی و. په یو میاشت کې سترګې مې زخم شوی و. کور ته چې لاړمه ټوله کیسه مې وکړه. پلار مې زر زنګ ووهه. خپل همه یې ښه بیاب کړه. خواښې مې ویل ټول ویل سفي ته ښځه وکړه ښه کېږي. ما هم همدغه کار وکړه. پلار مې ویل زما لور طلاقه ده. نور د ما د کور خواته رانشي. بیا مې ډیر تشویش کول. ډیر مې ژړل. کور کې پلار به مې په یو خصوصي مکتب کې زه د معلم په صفت شامل کړم تر څو ساعت مې تیر وي. خفګان ونه کړمه. مخکې له غرمې معلمي مې کول او وروسته له غرمې یو پوهنتون کې د اقتصاد لیسانس مې ویل. مصروفه شومه. ډیر فکر مې نه کوه. زما یو همصنفي و په پوهنتون کې. هغه راباندې مین شو. زما عشق و عاشقي نه خوښېدل. هلک خپل مور مونږ کره ولېږل. مونږ جواب ورکړه. یو ورځ هلک ګولۍ ډیر خوړلی و چې ځان وژنه وکړي. بیا شفاخانې ته یې بوولی و. معده یې وینځلی و. ډیر کلک مین و. بالاخره ما ته یې ویل زه ځان په مرمۍ وهم. خون مې ستا پر غاړه. وروسته له هغې څخه پلار مور ته مې ویل چې داسې وایي. حتما ډیر ورته ګرانه یم. څنګه ګناه لري؟ پلار مور مې راضي شو. زه یې ورکړمه. کله چې زه یې ورکړمه هلک له خوشحالۍ څخه کوڅو کې ګډېده. واده مو وکړه. لاړمه. یو میاشت خاوند مې ښه و. یو میاشت وروسته یو ځل سرچپه سو. وهل یې شروع کړل. زه یې وهلمه. پیغورونه یې کول چې ته طلاقي یې. که ته سمه ښځه وی طلاق به یې نه درکوو. زه حیرانه ومه چې ولې داسې شو. ما هېڅ نه ویل. ډارېدمه چې کورنۍ ته مې ووایمه بیا خبره طلاق ته ونه رسېږي. ځکه یو ځلې طلاقه شوی ومه. وظیفه مې خوشې کړل چې صبر شک یې لرې شي. هنوز هم وهلمه. مور کره مې هم نه تلمه. له دې لعنتي امیدواره شومه. یو زوی را کره پیدا شو. په دې امید ومه چې د زوی پیدا کېدلو سره به زما خاوند لږ ښه شي ما سره. کوم کس چې ما خواته کتل یا زما تعریف یې کول خاوند مې لیونی کېدل. هغه که ښځه هم وی. خاوند ته مې زور ورکوه چې ولې ستا صفت کوي. خلک زما د یو ځل دیدن ارمان یې درلوده او دغه لعنتي زه یې داسې وهلم چې یو ځای زما په بدن کې جوړ نه پرېښوده. یو ځل یې داسې ووهلمه چې فکر دې کوو بام څخه غورځېدلی یمه. زرچه هم ومه. په دې وخت کې پلار مې هم راغی زما کره. چې زه یې ولیدلمه ما ته یې ویل ولې لورې؟ ما ویل لږ یې دماغ خراب شو ویې وهلمه. پلار مې جګ شو. زما خاوند یې داسې ووهل چې باډیګارډانو باندې هم ښه یې نرمه کړه. لکه زما غوندې شین سو. پلار مې زه یې بوتلمه کور ته. سبا یې محکمه کې د طلاق وړاندیز وکړه. خاوند مې شرط کېښوده چې په یو شرط طلاق درکومه چې زوی مې خپله اخلم. پلار مې ویل راځه ستا نسل څخه تېر اولاد دې هم واخله. زما زوی یې واخیسته. ما شپه تر سهاره ژړل. کله چې د سینې څخه مې شیدې راتلل ما باندې زوف راتلل. زوی مې ډېر راته ګران و. ما ته یې مشکل عصبي پیدا شو. پلار مې زه یې هندوستان ته بوتلمه. شپږ میاشتې هندوستان کې پاتې ومه.
شکر چې ښه شومه، خو زوی مې نه هېرېدل رانه. کله چې کابل ته راغلو پلار مې زه یې حج ته بوتلمه. هندوستان کې ډاکټر پلار ته مې ویلی وو چې که غواړې لور دې مکمل ښه شي لور دې دې ته قانع کړه چې بل واده وکړي. د تېر شوي ژوند هېرېدلو لپاره باید نوی ژوند جوړ کړي. څوک چې د واده راته ویل سر به مې په درد شو. هر څوک راته ویل ته ځوانه یې باید واده وکړې. پلار او مور دې تل ژوندي نه دي چې تا وساتي. واده وکړه چې یو همدرد درته پیدا شي. پلار به مې هم راته ویل چې واده وکړه. زما د پلار یو دوست و هغه زه یې خپله غوښتلمه. پلار مې په خپل هغه دوست دومره باور درلودل چې له ځان څخه زیات. یو ورځ پلار مې راته په ژړا شو او ویې ویل لورې واده وکړه. ما خپل د پلار لاس مچ کړ او قبوله مې کړه او یو شرط مې درلوده. ورته مې وویل واده کوم خو په یو شرط. هغه دا ده چې تنها نکاح کومه محفل نه نیسمه. پلار مې ومنل خو ملا یې راوسته. نکاح مو وکړل. لاړم د خاوند کره مې. دغه خاوند ته مې دومره ګرانه ومه چې یوه شپه یې بل چیرې نه کول. خوشحاله ومه. یوه لور راکره پیدا شوه. دغه لور مې زما ژوند یې رنګین کړل. دویم ځل یو زوی راکره پیدا شو. د زوی سره مې تېر شوی ژوند ټول مې هېر کړل. ډېر خوشحاله ومه. د ورځې څو ځلې له الله څخه مې شکرګزاري کوه چې شکر پس له ډېرو سختیو څخه اوس ښه ژوند دې راته راکړل. وروسته له 4 کالو څخه خاوند مې لږ لږ تغییر وکړل. ډنګر شو. هره ورځ تېرېدل خاوند مې خرابېدل. بې حوصله کېدل. دغه مشکل مې پلار ته وویل. پلار مې نفر ورپسې واچوه چې تعقیب کړي. هو زما خاوند معتاد شوی و. هغه هم شیشه یې ویسته. د دې خبرو په اورېدلو سره زما له پوزه وینه وبهېده. پلار مې ورسره جنګ وکړه. خپل مور و پلار یې ورونه یې ورته زارۍ کوو چې ځان باندې ولې ظلم کوې. ظلم مه کوه. خوش یې کړه. یوه شخصي شفاخانې کې بستري کړل. د هغه ځای څخه وتښتېده. څو ځلې بستر کړل. تښتېدل. نه پاتې کېدل هلته. تداوي یې نه کول. کور کې قرنطین کړل. هغه کور څخه هم وتښتېدل. د کور څخه چې وتښتېدل لاړ ایران ته. له ایران څخه ماته یې زنګ وواهه. ماته یې رسمي طلاق راکړل. ماته یې ویل چې تر څو ته یې ما نه پرېږدې چې پوډر وباسم. بیا طلاق سومه. مګر دا ځل یې ډېر قوي ومه ځکه یو لور او یو زوی مې درلوده. دا ځل مې ونه ژړل. دا ځل یې د الهي فیصلې ته مې سر ټیټ کړل او ومې منل. اوس خپل مور و پلار سره ژوند کومه. خپل یوه لور او یو زوی سره. ژوند یوه مبارزه ده چې باید دغه مبارزه موږ مخکې ویسو. هر انسان باید د ژوند په مقابل او د ژوند د سختیو په مقابل کې قوي اوسي. دغه و زما داستان. د داستان پایله. هیله لرم اوریدونکو تاسو د ما دا کانال سبسکرایب کړئ. خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.